چې کور کې ګوره غوسې مه کوئ، ځکه د کور کې سړی غوسه کېږي. ځکه ډېر خلک داسې شته چې ډوډۍ لږ ناوخته شي داسې شور یې جوړ کړی او دا کنځلې او دا راښکل چې 12 بجې دې اوسه پورې تاسو ډوډۍ نه ده تیار کړې. دا څه مسلماني ده؟ یا معمولي چې د مالګه زیاته وي په هغه ورځ باندې داسې سختې خبرې وکړي. او انسانان کله کله په خبرو دومره خفه کېږي چې په والو ټکولو نه خفه کېږي، ډېر زیات چې زموږ اخلاقو ته محتاج دي زموږ د کور ماشومان او زموږ زنانه. ځکه هغه زموږ په کورونو کې داسې دي لکه بندیان چې د جیل افسران څه ظلم کوي کولی شي چې د الله نه نه یېرېږي، ځکه جیلانو غریبانو لاسونه تړلي دي. نبي علیه السلام دا وصیتونه کړي دي چې ګوره زنانو باندې ډېر رحم کوي، دا قیدیان دي، دا بندیان او زندانیان دي ستاسو کورونو کې، د الله نه یره وکړه په دې رحم وکړئ. اکثر غوسناک سړی بې رحمه وي، ډېر ظلمونه د هغې نه وشي، ځکه ظلمونه زیات د خولې نه کېږي او زیاتیا د هغه چا نه کېږي چې څوک غوسه ناک وي. موږ ټولو له قار ورځي خو اعوذ بالله به وي او ځان به کنټرولوو نو، ځکه چې انسان کمزوره د غوسه ورځي خو بیرته د هغې علاجونه به کوي. امام احمد ته چا یوه خبره وکړه، محمد بن عبدالله الخزاعي ورته ویل چې ما د عثمان بن زایدن یوه خبره اورېدلې ده. کومه خبره؟ وایي هغې نه مې دا اورېدلې دي چې عافیت نه ده، عافیت سلامتیا، د غمونو نه پاکه زندګي، دا 10 برخې ده او په 10 کې 9 لسمې چې دي دا په تغافل کې دي. تغافل دا معنی ده چې د کور د کمزوریانو نه ځان غافلوه، داسې ځان حسابوه چې زه کوڼ روند یم هېڅ نه ینمه، چې کاسه نسکوره ده او که ترکاري واوښتله او که پیالۍ ماته شوه ماته پته نه لګي. وی کله چې دا خبره امام احمد ته ورسېده ویل زه یوه خبره لږ زیاتومه، زه دا ویمه چې عافیت 10 برخې ده او 10 واڼه په څه کې ده؟ په تغافل کې ده. او خاص کر بیا د خپل اهل و عیال سره تغافل کول، چې د هغې په کمزوریانو باندې چشمپوشي کول، عفو کول او د صبر سره ځان عادتول. زموږ د نبي صلی الله علیه وسلم یو عجیبه واقعه ده د صبر، مشهوره واقعه ده، تاسو اورېدلې ده. نبي علیه السلام د یو بیبي کره و، هغې ډېرې بیبیانې وې، دی بل د هغه په نوبت کې ترکاري ولېږله چې دا زموږ نبي دی زما خاوند دی، او بله راووتله خادم ته ویل دا څه شی دی؟ ویل دا ترکاري راکړه. ویل ستاسو څه کار دی؟ زما کره دی او ترکاري راوړئ او غرب یې له ورکړه، کاسه یې ماته کړه. نبي صلی الله علیه وسلم ډېر ښه انسان و، بېرته راغی کاسه یې راغونډه کړه، څه چې توی شو هغه یې راغونډ کړه او خادم یې ته دا ویل چې دا ستاسو مور د ده غیرت وکړو او چا چې ګزار کړی دا ماته یې هغه له ورکړه او د هغه د کور نه روغه کاسه یې راوړله دی بل له ورکړه چې ولې په دې کاسې ماته. لیکن د دې نه اخوا غصې کول یا لکه زموږ چې څنګه انداز دی، زموږ د ملګرو چې څنګه انداز دی، دا یې نه دی کړی. دقه موقع دی د غصې او په دې کې به کامیاب هغه سړی چې ځان کنټرول کړي. لیکن زما محترمو د غصې علاج څه دی؟ د غصې علاج دا د اول علاج دا دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا غضب احدکم فلیسکت، نه اذا غضب احدکم فلیسکت، چې کله تاسو کې یو سړی غوسه شي غلی دی شي، ځکه د غوسې ډېر ضررونه د خولې نه کېږي، دا د خولې نه دا پشم ځي او دا خرابې خبرې، بس خاموشي وکړه، الله به د دې مشکلاتو نه بچ کوي. دویمه دا ده چې اعوذ بالله ویوه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یو سړی غوسه شوی او دا رګونه یې پړسېدلي وو، نبي صلی الله علیه وسلم ویل چې ما ته یوه خبره معلومه ده، انی اعلم کلمة لو قالها لذهب عنه ما یجدو، چې ما ته یوه کلمه معلومه ده که دا قرندوکی سړی ووایي دا غوسه به ختمه شي. کومه کلمه؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ځکه دا غصې سړي له شیطان ورولي، دا د غصې دا یوه سکروټه راولي او په دې زړه باندې کېدي او په سړي کې د انتقام او د بدلې جذبه یي او خپل هغه زړه یخوي او ډېرې جذبې یي، نو دا اور د اور اعوذ بالله ویوه چې دا اور ایسته مړ شي.